څنګه حالات ښه دي؟ ته ما پېژنې ما ته تاویږې را تاویږې که نه صحیح صحیح خبره کوه ما یې پره مخکې لیدلی لکه پېژنې ما ته ولې تاویږې پیسې به راکړي نه نه صفا صفا خبره کوه که نه ګوره بس چې صفا خبره نه کوي بیا مزه نه کوي دې تاویږي نه ما بس ستاسو نه وې راته لکه صحیح د زړه خبر راته نه کوي دغه دې مطلب و تاله زه پیسې درکړم ته پیسې کوي هر څه پرېږدم جامې مې وشي جامې دې نه دي اغوښتې جامې مې اوسه پیدا مې پیدا دې نه دي اغوښتې ولې بس مزدوري کمه کېږي دی کمه کېږي پلار دی پلار مې کور دی کار نه کوي څو ورځې وشي کار دی خپل مې میاشت مخکې کار یې نشته څه کار کوي لوڼې کوي لوړې او لوډینګ کار کوي خل ته ما ته تاویږې را تاویږې زه راته ودرېدم اوس وایه پړلي څه دي شابه اختر پیسې درکړم درکړم ستاسو خوښه ده او ستا نه راخوښه ولې څو درکړم سوړه غواړي د اختر په ورځ خلک کور کې پیسې غواړي که نه د مور نه د پلار نه د رور نه داسې وګڼه چې مشر رور دی ناست دی مخامخ مشر رور ته خلک بیا وایي که نه شابه ماله د اختر دونه پیسې راکړه وایه راته څو درکړم ستاسو څومره ورکوي تاله مې اختیار درکړو چې تاسو یاد یې کړئ به درکړم وایه زه یم چې دومره وشي چې بس د کور دا سودا مودا په اختر نه کړو څه سودا دی رونو له پیزار مزار ده په څو بوشي څه ویم کوریان وایه راته په څو بوشي زر وایه ځم نه شابه تاسو شابه خپل وایه نه ته وایه هم چې زر راکړي 1000 روپۍ نو په 1000 روپۍ دغه ټول شي ها وبشي به په 1000 روپۍ نه کېږي 2000 راکړي چې 15000 درکړم نو بیا لا به ښایي چې 15000 ورسره نورې درکړم نو بیا ډېره به ښایي اوس به بیا څه وشي ښه ده چې څه یاد کړل او په دې باندې اوس خوشحاله ما ته چې کوم تاویدي را تاویدي هغه ګرځېدل دې په ځای شو ها دا چې ته هم په انتظار اوسه زه هم په انتظار یم لویږي به لاليه کشمالي خو وخت به لګي اوس لاړ شه کور ته او خواړه ځان سره یې که چې کوم ماشومان دي یا کومه خوراکۍ چې ده خو هغه یې د خپل سایز ځان سره والی د پیزار وروړه ورته ووایو نن دې لاله داسې مزدوري کړې ده چې وایي راځه چې ټولو له پیزار واله ټیک شو که نه زه الله فهم अपने शो मालूमात में नको सके खई यो कस में दियाळे वाला पकार हुआ او ورته موسم خو راته پته ده خو مل ته چولې ده په باران به نو بس شیره ته خټه کیږي نه نو دا سه کسره لاره چې تکړه سړی تکړه سړی ها بس تکړه سړی باندې یو پاتې شو یو باندې تعلق ته مې आवाज کوو بده نه یو کس مې وکړ کومه پیسې را سره نشته کنه چې دوه ورکو او یا څه لاړ یا بدیل زه په درسه لاړ راکې ناراضه یا بسم الله کم ځای ته ځو د خیر مخکې ټاون ته ځو نو ته هغه نه تکړه نو بس لوډینګ لازم لوډینګ کومه لګله ها ما دا गाड़ी کې چلول ما دا کمزور شخصکاری خو یا بس الله دې خیر وکړي ګورو به مړ کمزور نیمه ها وا
خو د یو پکې ملک پرخ دی دغه وجه دا اوري صبر راکې پکې دا خوږیږي ډېره زیاته دا ګونټه ها ها دا څنګه دی چې دا خبره به مخکې نه صفا کو ځکه چې بیا داسې نه کړول درکم په پیسو بیا دیاړي څومره نن سبا یاره دیاړي څوک 1200 ورکوي څوک چې کم دی نو 1000 ورکوي ها بیا د موستا نه راځي ها او کنه بس تا خو 800 روپیا بل در کوم کاکا 800 روپۍ مړه ستا خوښه ده نو 800 نه نه ستا خوښه ده ته وایه وزه صحیح ده 800 ورځم پې نو ما د خوره خو ډېره ده خو به ډېر ستړي کېږي څونه ده یو ټرالي ده یو ټرالي بس مړه ټرالي الله دې خیر ته یې دا خوره دننه کې که نه کاکا هسې بس روان یو په لاره ګپ بم لګو کار ځای ته به م ورسو ته یې راته 100 روپۍ وایي ته په دې څه کوې په دې زه څه کوم په دې باندې به زه سودا وسوېسمه که نه نو وړې راته یاد کړي دي اوري او وړي یاد کړي چیني یاده خپله زه مو ډېره سودا یې ته یاده کړې ده نو بس لږه لږه برابر دي څه تا ته چې دا دومره ډېر ښه کړي په دې کې د سوجي حلوا یاده کړې ده نن خو د حلوا ورځ ده د زولو باران هم را روان دی ما دا حلواګانې به خپل کار کوي خو چې دغه خبره دا کوم هغې یاده کړې دا ضرورت شی چې کوم دی نو دا بیا دا صحیح دی حلواګانې چې سړي سره پیسې هغه بیا دغه کوي هله مستۍ شي دی ته مستۍ شي خو زه هم یو کار وکړو کاکا دغه 800 روپۍ نه دي زه هم د 800 هم پرېږدوه دغه خور هم پرېږدوه او داسې کار وکړه چې د هغې په ځای د 200 روپۍ والا او ځان رسوه کور ته د باران ورځ د سوجي حلوا پخه کړه څو باندې بوس سکې په دې باندې څه کوم دی تا ته ما شاید چې دغه وړه غوړي چیني دا پې وړه نو اوس خو پکې سوجي حلوا پخې که نه یاره سوجي حلوا پکې نشم پخولی صفا خبره درته کوم په دې کې هم نشي پخولی نشم پخولی دوکاندار نه مې قرض کړی دی څومره څه به پکې هغله ورکړم 500 روپۍ راته راکړي ها دې کې به 5000 هغله ورکړې که خامخا به ورکوم بس پر چې لاړ د 5000 به نوره سودا والې ښځه به داسې کار ښه وه چې دا 2000 روپۍ د سوجي لپاره درکړم بیا پخې پخوه کم دی